تازه خبر امریکا هم ومنله چې پاکستان ترهګرو او طالبانو ته امن مرکزونه جوړ کړي دي. امریکا څنګه تازه پاکستان ته ګوتڅنډنه وکړله، امریکا څه ویلي دي، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. شاوخوا ټولې نړۍ پرې امریکا غږ کړی دی چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او د دوی تر ولکې لاندې پټ ځایونه لري، خو امریکا غوږ پرې نه ګراوه، خو اوس یې پاکستان ګوتڅنډلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په خپلو خبرو کې ویلي او منلي ده چې د پاکستان حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د ترهګرو ډلو او طالبانو امن مرکزونه فعال دي او هلته روزنه ترلاسه کوي. تر دې وړاندې هم ورته راپورونه ورکول شوي وو چې د پاکستان تر ولکې لاندې د ډیورن فرضي خر کې تاثیر ما قبایلي سیمو کې د پاکستان دولت ترهګرو ته امن مرکزونه جوړ کړي دي چې له هغه ځایه د افغانستان جګړې او نورو تروریستي فعالیتونو ته ورته زمینه برابریږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په یو پوښتنیز ځواب کې وویل دوی پوهیږي چې د پاکستان تر ولکې لاندې د ډیورن کرښې ته نږدې د ترهګرو امن مرکزونه شتون لري او په افغانستان کې همدا مرکزونه د روانو جګړو او ناامنیو سبب شوي دي. د ده په وینا پاکستان ته له وخت سره سر ورخلاص کړی دی چې د ترهګرو دا مرکزونه نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان او سیمې ته زیات خطرناک دي او دوی له پاکستان سره په دې بوختو چې ورسره دا مرکزونه له منځه یوسي. پر پاکستان باندې تور دی چې افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته بیایي او په افغانستان کې د 40 کلونو جګړو یوازینی لامل همدا پاکستان دی. خو پاکستان بیا ویلي دي چې افغانستان د خپلې ناکامي پر پاکستان نه اچوي. په دې وروستیو کې جګړو کې ویل کېږي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې ان پاکستاني پوځیان هم جنګېږي چې د وژلو وروسته یې جسدونه د فرضي کرښې هغې بلې غاړې ته لیږدول کېږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.